سلامونه ملګرو. د سوشل میډیا په دې دور کې هر سړی غواړي چې په یوټیوب باندې فیسبوک باندې د ویډیو وایرل شي. زه تاسو ته دوه هغه ټیکنیکس، دوه هغه طریقې، دوه هغه ګورونه خامخا ستاسو مخې ته راوړم د کم په سبب چې بس تاسو ویډیو بالکل وایرل کیږي، په هر صورت به وایرل کیږي، لاس پلاس کیږي، به بیتوله شیرز به اخلي، بیتوله ویورز به پیدا کوي، بیتوله فالوورز، بیتوله سبسکرایبرز به پیدا کوي. یو خو روایتي خبرې دي، هغه دا چې ښه تمنیل جوړول، ښه موضوع خوښول، ښه کیمرا، ښه سټینډ، ښه وایس، بلا ډېرې خبرې دا ټولې روایتي خبرې دي. بیا ښه ټایټل ورکول په تمنیل کیچي یا کلیک بیټ، داسې تمنیل جوړول چې خلک اټریکټ شي او ستا ویډیو باندې کلیک کی او ستا ویډیو د کتو سره یعنی مخکې شیر شي هم په دې بنیاد چې تا ښه تمنیل جوړ کړی یا د اټریکټ شي غوندې ټایټل ورکړی دی او ډسکرپشن باندې د خواري کړي دا اس ای او یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن دی کړی دی. په سوشل میډیا د پیجونه دي، مطلب پیجونه فیسبوک باندې، ټویټر باندې شیر کول دي، لینکډین باندې شیر کول دي، دغسې نور سوشل میډیا سایټس باندې شیر کول دي. دا هغه ټولې روایتي طریقې دي د ویډیو د وایرل کولو، او کوم چې صحیح او جنون طریقې دي، کوم چې اعلی معیاري ښه معیار مواد ته تیارې، نو دا خو هغه طریقې دي. کولی شئ چې دغه مواد جوړ کړئ په دې طریقه. خو که تاسو معیاري مواد جوړوئ نو بیا کله هم ستاسو ویډیو وایرل کیدی نشي. د وایرل کیدو دپاره زما چې کوم دوه ازموده طریقې دي، کوم چې زه د دې 3-4 کال نه په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، دغسې څومره چې سوشل میډیا سایټس دي یا ویډیو سټریمینګ سایټس دي، په هغې باندې زما په تجربه کې او په مشاهده کې راغلي ده. نو دوه خبرې په خپله ویډیو کې شاملوئ. یو اسلامي ټچ ورکوئ، یعنی مذهب خرڅول. کوم فلم چې روان دی، څوک هم چې خپل ویډیو لا، خپل بیانیې لا، خپل فکر لا، خپل یو سټورۍ لا لږ ډېر اسلامي ټچ ورکوي. د قیامت نښې دي، غر کېدو والا دي، پلانې تباه کېدو والا دی، او دې له لږ مذهبي دایره چاپېره کول، دا ویډیو خامخا او په هر صورت باندې وایرل کیږي. دویم ګور دا چې هندوستان دشمنی، بالخصوص د هندوستان او د امریکې د تباهۍ او د بربادۍ ذکرونه او دینه غیر چاپیره سازشي نظریات تاوهل، دا ډېر کامیابۍ سره خرڅېږي چې چین په راتلونکي 10 کاله کې امریکا چړته کېنولو والا ده. روس لګیا دی او در پرده سازش کوي چې د امریکې نه ځمکې قبضه کړي. تاسو چې څه هم وایې نو دا به خلک بای کوي، خلک به اخلي، خلک به ګوري، خلک به شیر کوي. یو په دې پیرایه کې، او بله دا چې یو بلاګ جوړیږي هر وخت په روزانه بنیاد په دې 200 ملکونو کې، بیا د 50 یا 55 چې کوم اسلامي ملکونه دي، نو د دې پر منځ کې مسلسل څه بلاک جوړوي چې ایران او چین یو بل سره میلاویږي، تنزانیا او سومالیا پاکستان سره یو بل سی پیک جوړوي، یو بل روډ راخیږي په افغانستان کې د پلانې سیز د ځمکې نه، او د هغې دپاره ډېره غټه منصوبه جوړوي. انشاءالله 2-3 کاله کې زمونږ غربت او محرومیان ختمیږي او یهود او نصوارا ته بدترین شکست کېدو والا دی او زمونږ ژوند رات و رات بدلېدو والا دی. نو دا 3-4 هغه ټیکنیکس دي، هغه ټیکنیکس دي چې ستاسو ویډیوګانې وایرل کولی شي. باقي چې کومې وړاندې خبرې ما وکړې نو دغه د اصلي اوریجنل جنون کنټنټس دپاره دي، موادو دپاره دي، د هغې وایرل کېدل به هر حال ډېر زیات ګران دي. همدغه 2-3 ټیکنیکس دي چې تاسو استعمالولی شئ په سوشل میډیا باندې، نوم، پیسې او دغسې فیم بیا مونتی شي. د ټول د وخت راکولو او د اورېدو یو جهان مننه. کورم ودان.